هر سړی چې ګوري په سوشل میډیا باندې نن نو طالب علم موبایل به راغشتي د سواد دا واقعیا څه شوې ده چې طالب علم ښکته او طالب علم بره قاري صاحب چې کوم دی هغه داسې او قاري صاحب داسې مولوي صاحب داسې شیخ صاحب داسې مدرسه داسې مدرسه هغسې نن چې ګوري بس موبایل خلکو راغستی دي او په دغه سلسله کې لګیا دي په دې مدرسه کې واقعیا څه وشوه چې د ټولو خلکو د مدرسو ته داسې ښکاري لکه دی چې د مدرسو ته داسې تیار نه سو چې دی کې به داسې غلطي کله کېږي د هغې زمونږ ټول علما چې څومره دي که هغه هرې طبقې سره تعلق ساتي که هغه بریلیان دي که هغه اشاعت التوحید والا دي که هغه دیوبندیان دي که هغه اهل حدیث دي که هغه هر قسمه دي هغې ټولو چې کوم دی جماعت اسلامي والا ټولو د دې ظلم خلاف یې اواز اوچت کړی دی او باقاعده دا خبره کړې ده چې د دې ظالم خلاف د کاروایي وشي او دا ظالم اوس گرفتار شوی دی که نه دا خلک لګیا دي اوسه پورې خلک لګیا دي د هغې په باره کې په مدرسو په باره کې چا به رضانه هسې کاري صاحب جوړ کړي چا به ځان ته هسې واړه کېنولي د هغې نه به ویډیوګانې کوي جوړوي به چې په مدرسو کې خو دومره ظلم شروع دی او په مدرسو کې خو دا د زنځیرونه دي او دا د چوکي دي او دا چل دی او هغه چل دی دا په هره مدرسه کې چرته وي هره مدرسه کې خو داسې ني داسې ځناور خو نه چې دې دپاره په هره مدرسه کې زنځیران هلته کي هره مدرسه کې خو داسې نه چې د هغې دپاره به یې لکه ځناورو لوړې ساتلي ته راشه د مدرسو کارکردګي وګوره تا د مدرسو په کارکردګۍ باندې چېرته خبره کړې ده یاد ساتئ ګورې دا ناشکري ده که دا زمونږ دا پښتانه او زمونږ د مسلمانانو پاکستانیانو دا ناشکري ختمه نه کړه دا دوی د الله اوس ناشکري شروع کړه په مدارسو باندې دا دوی چې راشي بس بله موضوع سړي ته نه ملاوي راشه بس دا اسانه موضوع ده وایرل ده بس کسان ځان ته راجمع کا ځان د دروغو کاري صاحب جوړ کا بس مدرسه ښکته او کاري صاحب یو شان او کاري صاحب بل شان او کاري صاحب دا چلو کو مدرسه کې داسې وشو او دا کاري صاحب داسې او طالب علم داسې او دا ټول خبرې په هغې کې شروع دي د الله بندګانو دا تاسو را پاکستان له الله یو نعمت ورکړی دا مدرسې ګورئ تاسو په سکولونو باندې ولې خبره نه کوئ تاسو چېرته په سکولونو باندې خبره کړې تاسو چېرته په دغې تعلیمي نظام باندې خبره کړې ده په دغې کې چې څه کېږي دا څومره په زرګونو ویډیوګانې فحش ونیولې شوې تصویران ونیولې شو خلک چې کوم دی هغه ونیولې شو څومره په دې کې خودکشۍ وشوې څومره پکې خلکو سره زیاتۍ وشوې څومره پکې خلکو سره زناګانې وشوې د هغې په باره کې تاسو چېرته اواز اوچت کړه ستاسو د علم یاد ساتئ ګورئ الله تاسو را داسې یو نعمت درکړی دی چې دا نعمت که د الله واغسته ګورې بیا به د نورو داسې مسلمانان ملکونه چې د هغې نه الله دا نعمت اغستی دی سته نن وګوره ستا پاکستان چې کوم دی هغه په دیني تعلیم کې کله په ټاپ 5 کې راځي کله دریم نمبر ته راشي د ټاپ 10 نه اوسه پورې په ټوله دنیا کې پاکستان په علمي لحاظ سره نه دی وتی د هغې زنده ثبوت دا دی چې د بار ملک نه خلک راځي او دلته کې علم حاصلوي خو ستا د انګریزي تعلیم دپاره اوسه پورې څوک رانغله ځکه چې ستا د یو سروې مطابق یو کال نیم مخکې ستا تعلیمي نظام چې کوم دی کوم چې د سکولونو د یونیورسټو د کالجونو نظام دی هغه په ټوله دنیا کې په 125 نمبر باندې اوس پته نه لګي چې نور به څونه ښکته تلي او ته دې ته هم نه ګورې د الله بنده ستا په دې مردان بورډ چې کوم رزلټ ووته ستا د سوات بورډ چې کوم رزلټ ووته ستا د پېښور بورډ چې کوم رزلټ ووته ته د خپلو رزلټونو ته هم نه ګورې په هغې باندې چا خبره وکړه په د سیدو شریف سوات کم بورډ چې دی په هغې کې 40,000 جینکۍ او هلکان د نهم او د لسم په امتحان کې پیل شو ته په دې ولې ویډیو نه جوړی ته د دې دپاره ولې اواز نه اوچتی د مردان چې دی دلته کې چیرمین صاحب یې وایي چې ما سوپر چیکینګ کړی دی یو پیره چیک شوي یاره دوباره بیا چیک شوي او بیا چیک شوي په هغې کې چا پریکټیکلې ورکړي دي هغه په پریکټیکلو کې غیر حاضر لګوري دي د هغې د پریکټیکل نمبر یې د سره نشته دلته څونه هلکان او جینکۍ پیل شو د څومره ماشومانو چې څومره د هغې را روان دا یو کال به هغې ته څونه نقصان ورکوي ته ورشه د پېښور بورډ والا اوس هم جاړي یو دوه درې نمبرې په سترګو باندې معذوره ماشومه د هغې نه 2-3 نمبرې د بل لپاره کټ کړي چې د هغې به وس رسېده پیسې به یې ورکړی وې ورشه هغې له پوزیشن ورکړی دی ته په دغه نظام باندې ولې خبره نه کوې ته په دغه نظام دپاره ولې ویډیو نه جوړی چې ته مدرسې دپاره راوچت شوې اوس هم وایو مونږه مخکې م وې بیا هم وایو چې دا ظلم شوی دی او ډېر زیات زیاتې شوی دی او انتهایي ظلم شوی دی او دغه ظالم ته سخت نه سخته سزا پکار ده او تا په دې باندې چېرته ویډیو جوړه کړې ده تا د دې په باره کې اواز اوچت کړی دی چې یاره دا ما د دې دپاره چا اواز اوچت کړ چې ما دغه کس چې دی دا یې ونیوه
مثال په تور باندې دا گرفتار شو، تر اوسه پورې دغه کاروایی نه څوک خبر دي چې عدالت ته پیش کیږي، صرف د پولیسانو تصویرانو ویډیوګانې راشي وي هغه کاري چې کم دی وي هغه عدالت ته پیش شو، دونه ورځې ریمانډ یې ورکړو، نه د هغه اوسه پورې به دقه دوه تصویرانې چلیږي چې ورته اټکړی ورته اچولي دي چې د هغې هغه کاروایي شروع هم ده که نه ده، هغه ته به سزا میلو هم شي که میلو به نه شي. ته د دې په باره کې ولې اواز نه اوچتی؟ ته د دې په باره کې ولې خلکو ته دا خبرې نه ښکاره کوې؟ که صرف ته د مدرسې په بدنامۍ پسې لګېدلې، صرف د کاري صاحب په بدنامۍ پسې لګېدلې، یاد ساتې الله له ګورې دا زه بار بار وایم الله د داسې خلکو نه ګورې داسې نعمتونه بیا اخلي چې کمې ناشکري شروع کي. اوسه پورې زمونږ په ملک کې خلکو په مدرسو باندې شکر ادا کو، د دې واقعې نه بعد ګورې باقاعده زمونږ پاکستانیانو په مدارسو باندې ناشکري شروع کړې ده، او دا ناشکري چې کم ده یاد ساتئ ګورې په سمرقند کې یو وخت په هغې باندې داسې راغلی و چې هغه خلک بتلل او هلته کې به علم حاصلو، لکه څنګه چې پاکستان د خلک راځي او دلته علم حاصلوي، دلته نه ځان دغه تنده چې کوم ده هغه خپله سړی د علم او دلته نه بیا ځي د ډېرو ملکونو نه خلک دلته راځي د اوس د علم د حاصلولو لپاره. دقه شان به خلک یو وخت داسې و چې سمرقند ته بتلل او خپل علم به هلته کې حاصلو او د خپل علمي تنده چې کومه وه هغه به هلته کې سړوله. نو نن راشه یو وخت په هغې باندې بیا داسې راغی چې یو مولي صاحب خبره کوله چې داسې وخت پرې راغلی او داسې وخت چې وایي موږ یو ځای ته تلي او هغې موږ ته وی چې یاره دا څومره تاسو دا کور وینئ که نه، هغه کور چې موږ ته بوتلو هغه کور چې و ټول هغه د شرابو ځای په ځای پکې المارۍ جوړه شوې او د شرابو ډکو او باقاعده خلکو به راتلو د هلته نه به شراب وړل، داسې ښکارېده چې د شرابو د ټولو نه غټ ډیلر چې دا مسلمان دی، خو هغه چې کله وي موږ مسلمانان لاړو نو په هغې کې لاندې داسې ځایونه جوړ کړي داسې چې هغه لاندې تیخانه وه، هغې ته به د مسلمانانو دا بچي کوزېدل او په هغې کې به لاندې بیا علم حاصلو، قرآن به یادو، علم به حاصلو، او دا دومره د حکومت د طرف نه پې پابندي شوې وه چې ته مدرسه چې کوم ده هغه ښکاره نه شي جوړولی، په مدرسه کې دیني تعلیم ته نه شي حاصلولی، قرآن ته چاته نه شي ښولی، بیا به د شرابو کورونه به جوړ شو، د شرابو دکانونه به جوړ شو، شراب به پکې خرڅېدل، شراب به پکې پراته وو، ظاهري طور به په هغې کې شراب وو خو لاندې به په هغې کې هغې مدرسې جوړې کړې وې، د حکومت د یرې نه ظاهري چا مدرسه نه شوه جوړولی. یا داسې وخت و چې بخارا او سمرقند دا د علم دپاره به خلک هلته تله حاصلولو دپاره چې هلته به نه وتلې د دا علم چې و دا به مکمل کېده نه، او یو وخت په بیا داسې راغی چې هغه خلکو د هغه علم والا د طالبانو د مولیانو د مدرسو د دې ناقدري شروع کړه، لکه څنګه چې نن په پاکستان کې دا ناقدري شروع ده او خلک ورپسې رنګ په رنګ خنداګانې کوي، او بله موضوع چې چاته نه میلاویږي بس د مدرسې په موضوع باندې راشي چې بس دا خو وایرل غوندې موضوع ده او دا چې دی خلک په شوق باندې ګوري راشه، او خلک هغه څیز ډېر په شوق ګوري چې کم په مدرسې پسې خبره وشي، د مدرسې پکې بدنامي وشي، د کاري صاحب د طالب د قرآن د یو عالم پکې بېعزتي وشي، هغه ډېر زیات په شوق ګوري. زه تاسو ته ګوره ډېر د زړه د درد نه تاسو ته لګیا یم چې ګوره خدای نه خواسته چې څنګه سمرقند او هغه بخارا هغه علاقې وې څه وخت کې د علم داسې وې چې هلته کې به خلک تلل علم دپاره د هغې علم به هلته چې به نه وتلې د هغه ځای د خلکو نه به سبق علماو نه به سبق نه ویلې د هغې علم به نه پوره کېده. داسې الحمدلله نن ګورې په ټوله دنیا کې پاکستان دی چې یا په دنیا کې هر کال کې په 3 نمبري یا په 5 نمبري یا په ټاپ 10 کې خامخای د علمي لحاظ سره، او ته د مدرسې دا شکل خلکو ته ولې نه مخې ته کې، ته داسې قسمه مدرسې ده هغه ولې خلکو ته نه مخې ته کې؟ تا ته پته ده په ټکنالوژي کې چې په پاکستان کې کله مقابلې که نه نو زمونږه د تلنګنګ مدرسه د کراچۍ د یو ځای بل ځای مدرسې چې کوم دي د ټکنالوژي هغه مقابلې چې کوم دي هغه زمونږ د مدرسو والا ګټي، په بین الاقوامي سطح چې کله د ټکنالوژي د مقابلې او د دې ریبوټونو او د دې قسمه د څیزونو مقابلې هغه زمونږ مدرسو والا ګټي. کله چې بین الاقوامي سطح باندې د تلاوت د حفظ دغه شان د قرت مقابلې نو د هغې کې زمونږ مدرسو طالبان چې کومي هغه دکه ګټي، ته په دې باندې ولې ویډیو نه جوړې؟ ته خلکو ته د مدرسو دا شکل ولې نه پیش کې؟ زمونږ مدرسې چې چېرته اوس هم ته وګوره په هر بورډ کې که مردان دی که سوات دی که پېښور دی، په پېښور کې ته وګوره د جامع عثمانیې څومره پوزیشنونه راغلي دي، ته د مدرسې دا شکل ولې خلکو ته نه مخې ته کې چې ته د مدرسې صرف هغه شکل خلکو ته مخې ته کې چې کم خلکو بدنام کړی دی او کم خلکو کې بدنام دی. ته دا یاد ساتئ ګوره دا زمونږ دا خلک
دا په بدنامۍ پسې لګېدلي دي نور او خدای نه خواسته بار په دې باندې ګورئ د الله نه معافي وغواړئ چې دا نعمت ګورئ الله ستاسو نه وانخلي که دا نعمت خدا نه خواسته الله زمونږ نه واغسته نو زمونږ دا بچي چې کوم دي دا ته بیا د یو غلط کار نه نشي منې کولی دا ته په خپله ګورئ د دې تربیت په کور کې نشي کولی چې ستا نه دا علما دا کاریان دا مدرسې دا ختم شو د هغه غلط سړي نه مونږ اوس تایید کوو چې هغه ښه کار کړی دی هغه غلط کار کړی ظلم یې کړی مونږ مخکې ویلي دي اوس هم وایو بیا به هم وایو او اوس هم دا وایو چې دا څوک د دې په باره کې داسې قسمه غلط بیانونه جاری کوي ویډیوګانې کوي یو څه بل څه هغې ته مونږ وایو چې ته د هغه کیس معلومات کړی دی چې هغه کیس کوم ځای ته ورسېده تر اوسه پورې بس یو څو ورځې پس به مکمل ختم شي خو هغه مدرسې بدنامي شوه تا ته پته شته چې دا سازش و که نه د مدرسو خلاف سازش دی که نه دی که دا سازش نه وي پکار چې دغه ظالم په عدالت کې ولاړ و دته لا یو کیمرې لګېدلې وې چې دته لا یو سزا اورېدلې شوې وې او دله لا یو سزا په یو چوک کې ورکړې شوې وې چې بیا داسې کېدل نه نو هغه د هغې د هغه عدالتي کاروایی تا چېرته معلومات کړي تا چېرته په هغې باندې خلکو له معلومات ورکړي ویډیو یې پرې جوړه کړې که صرف د مدرسې د بدنامۍ دپاره لګیا او بس کله یو ویډیوګانې کوي او کله څه کوي او کله څه کوي بیا تاسو ته ویم ګورئ د ډېر د زړه د درد نه درته ویم چې ګورئ خدای نه خواسته ګورئ دا نعمت الله ستاسو نه وانخلي که دا نعمت د نه الله واغسته بیا به ډېر ارمان وکړئ ګورئ